د ایران لخوا افغان سوداګرو ته ډیر ستر او د خوشحالۍ خبر چې د پاکستان په توان تمامېدلی شي. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان په دې وروستیو کې افغان سوداګرو سره ډیر ستر ظلمونه شروع کړل. ډیر کله یې د هغوی په مالونو بندیزونه ولګول او د هغوی مالونه یې د کراچۍ په بندر کې بند کړل او اوس تازه د افغان تجارانو سلګونه کانتینرونه کراچۍ کې پاکستان لخوا څخه بند کړل شوي دي. که څه هم بار بار طالبانو پاکستان ته وویل چې د افغان تجارانو مالونه خلاص کړي، خو بیا هم پاکستان خلاص نه کړل. اوس تازه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي په چابهار بندر کې د افغان سوداګرو لپاره فری زون یا یو خپلواکه منطقه یا ځای جوړ شوی ترڅو دغلته خپلې سوداګرۍ په خوندي توګه پر مخ یوسي او خپل صادرات او واردات ترسره کړي. افغان سوداګر به له دې خپلواکې منطقې څخه په استفاده وشي کولی چې په اسانۍ سره د عباس بندر او چابهار بندر له لارې خپله راکړه ورکړه ترسره کړي. د پاکستان له لورې پر افغان سوداګرو د محدودیتونو زیاتولو او په کراچۍ بندر کې په یوه او بله بهانه د هغوی د کانتینرونو له درولو وروسته د افغانستان سوداګرو اوس چابهار بندر ته مخه کړې ده او تیر کال له دې بندر څخه افغانستان د 2 میلیارد او 25 میلیونه افغانیو په ارزښت صادرات او واردات کړي دي. 33 میلیونه ډالر صادرات او پاتې یې واردات دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان سوداګري د مخکې په پرتله کمه شوې ده. د افغانستان خلک هم دا هیله لري چې تر ډیره د پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړل شي، ځکه چې پاکستان په سخت وخت کې افغان تجارانو ته ډیر ستر مشکلات جوړ کړي دي.